السلام علیکم. زه یم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې در دې دمه خبرونه. راځئ ګورو د ټولو اول سر خبرونه. د مردان د ګوجرو ګړۍ سره نږدې په رنګ روډ باندې د ټریفیک په حادثه کې د یو خاندان 11 کسان شدید زخمیان شو. د پورا ملک په شان په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس حملې شروع دي. د کرونا وایرس سره اوګه په اوګه د پیټرولو او وړو بحران هم خوله لګولې ده او د قام وینسکي. بلې خواته د پېښور های کورټ د پیټرولو او د وړو د بحران خلاف از خود نوټس اخیستی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په بجټ کې د کاروباري طبقې خیال وساتلی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د کرونا وایرس باوجود به په ترقیاتي منصوبو باندې هیڅ قسم سمجوته نشي کولی. د پاک فوج سرلښکر قمر باجوا ویلي دي چې د مولخانو په قابو کولو کې به د سیول انتظامیې سره پوج اوږه په اوږه ولاړ وي. کتونکو راځئ چې وګورو اوس د دې خبرونو تفصیل. د مردان ګوجرو ګړۍ سره نږدې په رنګ روډ باندې د واده په جنج کې شامل یو سوزکی د ډاټسن سره وجنګېده چې په نتیجه کې د یو خاندان 11 کسان شدید زخمیان شو. په زخمیانو کې 6 زنانه، 3 ماشومان او 2 نارینه شامل دي. په اطلاع میراویدو باندې د ریسکیو 1122 میډیکل ټیم په موقع باندې ورسېده. د ابتدایي طبي امداد ورکولو نه پسې زخمیان هسپتال ته منتقل کړه. کرونا وایرس لا اوس هم ښه په جوبن کې دی. د ټول ملک په شانتې په خیبر پختونخوا کې خپلې پنجې خښې کړي دي او د خلکو وینې څکي. کرونا وایرس په خیبر پختونخوا کې د 21 نورو کسانو سترګې پټې کړې. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري اعداد و شمار مطابق د مریضانو تعداد 11,000 کم 900 ته ورسېده او د مړو تعداد 519 شو. په ایسوپیز باندې د عمل درآمد نه کولو په جرم کې په پېښور کې 385 کسان گرفتار کړی شو. په خیبر پختونخوا کې 322 نوي کسان د کرونا وایرس نه صحتیاب شو. د پیټرولو جاري بحران نور هم تیز شو. په پمپونو کې د گاړو قطارونه ولګېدل. خلک په پمپونو کې د پیټرولو اچولو دپاره منتونه کوي. انتظامیه په دې بحران باندې د قابو حاصلولو په سلسله کې په مکمله توګه ناکامه شوه. د اطلاعاتو مطابق لګیا دي پیټرول په بلیک باندې خرڅیږي خو ولې پایا بالکل ودرېده پیټرول نه میلاویږي. بلې خواته د وړو بحران هم ډېر په شدت سره سر راوچت کړی دی. د وړو بورۍ به 15,000 خرڅیږي. د مارکیټونو نه سرکاري وړه بالکل غیب شوي دي. د 20 کېجي وړو ته تروړې نه هم د مار خپې جوړې شوي دي. بلې خواته د پېښور های کورټ د پیټرولو او د وړو د بحران خلاف از خود نوټس اخیستی دی او هدایات جاری کړي چې د ذخیراندوزو او د ګران فروشو خلاف د انتظامیه سخت اکشن واخلي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په بجټ کې د کاروباري برادرۍ په خصوصي توګه خیال وساتلی شي. ضرورت د دې خبرې دی چې په غریبه طبقه باندې زیات بوج وانه چولی شي. د سبسیډیز د مؤثر استعمال بندوبست وکړی شي. دا خبره د بجټ په حواله د اعلی سطحې د یو اجلاس د صدارت د کولو په موقع کړې ده. په اجلاس کې وفاقي مشیر خزانه د بجټ خاکه پیش کړه.
د خیبر پښتونخوا کابینې د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته د غنمو په ترسیل باندې پابندي غیر آئینی ګرځولې ده او د دې پابندۍ مذمت کړی دی د وفاقي حکومت او د پنجاب د وزیر اعلی نه د مداخلت مطالبه کړې ده چې دا مسله زر تر زره حل شي. بل طرف ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د کرونا وایرس باوجود به په ترقیاتي منصوبو هیڅ قسم سمجوتا نشي کولی. د زیاته کړې ده چې د ډېر نه ډېر ترقیاتي پنبه په جاري ترقیاتي منصوبو خرج کولی شي او د ضرورت مطابق به نوو منصوبو ته هم پند جاري کولی شي. وروسته د اطلاعاتو او تعلقات عامه مشیر اجمل وزیر میډیا ته د کابینې د فیصلو په حواله بریفینګ ورکړ. آرمی چیف قمر باجوا ویلي دي چې د ملخانو په قابو کولو کې به پاک فوج د سیول انتظامیې سره اوږه په اوږه ولاړ او هر ممکن تعاون به ورسره کوي. د زیاته کړې ده چې د پورټ سیکیورټي یقیني جوړولو دپاره په ملک کې د اپریشنو ضرورت چې معیشت د بحران نه وځي او مستحکم شي. دته په دې موقع باندې په نیشنل لوکسټ کنټرول سنټر کې جنرال معظم بریفینګ ورکړ. د پی کې 55 د شهید ایم پی ای عمران خان محمد او د ایم پی ای جمشید خان محمد کشر رور ممتاز خان محمد ته هم کرونا وایرس ولګید. ممتاز خان محمد د تحصیل تخبه ناظم او د پی کې 54 نه د مسلم لیگ نون په ټیکټ باندې پخوانی امیدوار هم پاتې دی. د مشر رور او د پی کې 55 نه د صوبایي اسمبلی ممبر جمشید خان محمد ته هم کرونا وایرس شوی دی. خو بلې خواته دا اطلاعات هم راغلي دي چې د دوی دواړو صحت لګیا دی ښه کېدو طرف ته روان دی. د اطلاعاتو مطابق د عوامي نیشنل پارټۍ ترجمان صدرالدین د خپلې عهدې نه استعفا ورکړه او د ده په ځای باندې د صوبایي اسمبلی ممبره سمر هارون د پارټۍ ترجمانه مقرر کړی شوې ده. د تحصیل تخبه اسسټنټ کمشنرې میډم انیلا فهیم په شیرګړ کې په ایسوپیز باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو دپاره آګاهي مهم چلولی دی. میډم انیلا فهیم دا مهم د مرجان میډیکل سنټر د ایم ډي ډاکټر عرفان الله او د کاوش ویلفیر فاونډیشن په تعاون سره چلولی دی. په دې موقع باندې میډم انیلا فهیم په دکاندارانو چابړي فروشانو او عامو خلکو کې حفاظتي ماسکونه تقسیم کړه. دې په دې موقع باندې هدایات جاری کړه چې دکانداران چابړي فروشان او عام خلک ماسکونه اچول په ځان لازم وګرځوي. دې زیاته کړه چې نن ورځ مونږه آګاهي مهم چلو او بیا که څوک په قانون چکنۍ کې ککړ پاتې شو نو جیل ته به لیږلی شي او جرمانې به پرې لګوو. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کیدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.